عیسی د خدای کور ته ننوته او کله چې یې تعلیم ورکولو نو مشر امام او د قوم مشران ورله رالل او دا سوال یې پې وکړه چې دا کارونه په کم اختیار کې او دا اختیار تاله چا درکړی دی. عیسی جواب ورکړه چې زم ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو یې جواب راکئ نو زه به تاسو ته دا وښیم چې په کم اختیار زه دا کارونه کوم. د یحیی بپتسمه د اسمان د لوري وه او که د انسان نه. په دې هغوی د یو بل سره په باس شول چې که موږ دا ووایو چې د اسمان نه نو هغه به راته ووایي چې بیا تاسو په هغه ایمان ولې رانوړو، او که دا ووایو چې د انسانانو د لوري وه نو هسې نه چې خلک هم ونیسي، ځکه چې هغوی ټول دا مني چې یحیی نبي و. نو هغوی جواب ورکړه چې موږ خبر نه یو. عیسی ورته وفرمیل چې بیا به زه هم دا درته ونه ویم چې زه په کم اختیار دا کارونه کوم. خو تاسو په دې هکله څه خیال کوئ چې د یو سړي 2 زامنو، هغه اول مشر له ورغلو او ورته وویل چې زویه لاړ شه او نن د انګورو په باغ کې کار وکړه. هلک ورته جواب ورکړ چې پلاره زه نه ځم، خو وروستو هغه پیمانه شو او لاړو. بیا پلار کشر زوی له ورغلو او ورته هم هغه شان وویل، خو هغه جواب ورکړ چې زه به لاړ شم، خو هغه باغ ته لا نړه. په دواړو کې کم یو د پلار په رضا کار وکړ. هغې وویل چې مشر. بیا عیسی ورته وفرمیل زه تاسو ته رښتیا وایم چې معصولچیان او کنجرې به هم د خدای پاک په بادشاهۍ کې ستاسو نه مخکې داخلیږي. ځکه چې کله چې یحیی تاسو ته د سمې لارې د ښودلو دپاره راغلو نو تاسو په یقین ونه کړ، خو معصولچیانو او کنجرو په ایمان روړو. خو سره د دې چې تاسو دا ولیدل تاسو خپېمانه نه شوئ او هغه مو ونه منلو. یو بل مثال واورئ. یو زمیندارو چې د انګورو باغ یې ولګولو، غیر چاپیره دیوال ته تاو کو او پکې د انګورو دپاره لنګرۍ ولګوله او د څوکیدارۍ دپاره پکې یو برج جوړ کو او بیا یې زمیندارانو له په اجاره ورکړ او بل ملک ته لاړو. کله چې د میوې موسم راغلو هغه یو نوکر اجاره دارو له ورولېږلو چې د هغې نه د هغه د پیداوار برخه وصول کي، خو هغې د هغه نوکرانو نیول. یو یې ووښلو، دویم یې مړ که او دریم یې سنګسار که. بیا هغه نور نوکران ورولېږل، دا ځل زیات کسانو، او هغې ورسره هم هغه سلوک وکړو. په آخر کې خپل زوی په دې خیال ورولېږلو چې ګنې زما د زوی خاطر خو به وکړي. خو چې زمیندارو د ده زوی ولیده نو یو بل ته وویل چې همدغه وارث دی، راځئ چې مړ یې کړو او میراث پې زموږ شي. او هغه یې راونیو، د انګورو د باغ نه یې بهر غورځولو او مړ یې کړ. کله چې د انګورو د باغ مالک راشي نو هغه به د دې زمیندارو سره څه سلوک وکړي؟ هغې جواب ورکړ چې هغه به دا بدکاري په خراب مرګ وجني او باغ به نورو زمیندارو له په اجاره ورکړي، څوک چې به په موسم کې د ده د میوې برخه پوره پوره ورکوي. بیا عیسی هغې ته وفرمیل چې تاسو چېرې په صحیفو کې دا نه دي ویلي چې کم کاڼی چې ګلکارانو رد که هماغه د ګوټ سرکاڼی شو، دا د مالک خدای له خوا وشو او دا زموږ په نظر کې عجیبه ښکاري. ځکه زه تاسو ته ویم چې د خدای پاک بادشاهي به تاسو نه واخیستی شي او هغه قوم له به ورکړی شي څوک چې پوره میوه ورکوي. هر څوک چې د دې کاڼي سره تیندکو خوري هغه به ټوټې ټوټې شي، او که په چا دا راپرېوځي نو هغه به ریز مریز کي. کله چې مشرانو، امامانو او پریشانو دا مثالونه واورېدل نو هغې پوه شول چې دا ټول مثالونه په هغې پورې دي. هغې غوښتل چې دې ګرفتار کي، خو د خلکو نه یریدل ځکه چې هغې عیسی نبي ګڼلو.